دلته شهباز شریف 1 نمبر کې ټولو نه غټ غل ده پوه شو. ورپسې دا نور واړه غلان دي، دغه د لاهور پولیس دي. دا حکومت د وجې نه د عالمي منډۍ کې نه، د عالمي منډۍ کې تیل هم ارزان دي، نور شیان هم ارزان دي، نور ملکونو کې هم ارزان دي، صرف زموږ ملک کې ګران دي. مطلب زموږ دا خاص دی چې هر شی موږ ته خپل نرخ باندې ښه میلاویږي او په دلته موږ راغلي دونه په عذابوي د پولیس. یو کمزوري د عوام ده، بل د حکومت هم دا ده چې نن به یو ریټې سبا بیا بل ریټې، بل سبا ورځ په ورځ باندې شا سیوا کېږي. زمونږ په پیسو باندې په انګلینډ کې پلاټونه کېږي خان جي، دوبۍ کې بغیر غټ پلاټونه کېږي، او زمونږ ټول چې کم حساب کتاب دی هغه ټول بار روان دی، موږ ته خو میلاویږي څه نه. پاکستان چې یو خبره ورته وکړم چې 2 روپۍ ارزان کې 20 روپۍ بیا ګرانه صحیح ده. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ عباسین خبر، زه یم شاهد جان زیب. نن موږ دلته راغلي حاجي کیمپ ته. تیلو قیمتونه یو پیره بیا ډېر شوي دي. راشئ خلکو نه تپوس وکړو خلکو دې باره کې څه رایې ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ زما عبدالقادر نوم دی. پټرول او دا نور شیان ګران شوي دي، دې باره کې ستاسو څه رایې ده؟ بس زموږ دا رایې ده چې ګراني ډېره ده، د چا د کور سرکټ هم نه چلېږي. بس صاحب ورسره موږ خپله دا جاکټونه خرڅو روډ باندې، لیکن بیا هم د هغه موجود سرکټ نه چلېږي. ګراني ډېره زیاته ده، هر شی دغه شان اوړه وګوره، غوړي وګوره، پسې دالونه وګوره، سبزیانې وګوره، هر شی دغه شان ګران دی. بس موږ دا اپیل کوو چې لږه همدردي وشي غریبانانو سره، داسې نور عوامو سره. ټول یو شان مسلمانان دي، مسلمانانو مل دی، لیکن دا ده چې لږه ستاسو خیال ته دا ګراني عالمي منډۍ د وجه ده که نه که حکومت خپلې پالیسۍ نه دي؟ دا حکومت د وجې نه، د عالمي منډۍ کې نه، د عالمي منډۍ کې تیل هم ارزان دي، نور شیان هم ارزان دي، نور ملکونو کې هم ارزان دي، صرف زموږ ملک کې ګران دي. اوس ټماټر وګوره 200 روپۍ کیلو دی، دغه شان سبزي نور پیاز وګوره، الوګان وګوره، نور هر ملک کې ارزان دي. دې ګرانۍ سره ستاسو زندګۍ کې څه فرق راغلی دی که نه؟ ډېر فرق پکې راغلی دی، ډېر فرق. مخکې په 2000 روپۍ باندې کال کېدو، لکه سرکټ به چلېدو، اوس په 15000 په 10000 روپۍ باندې هغه راشن نه پوره کېږي. د میاشتې راشن به 15000 دی واخه، د ټولې میاشتې راشن به پوره کېدو، اوس په 20000 هم نه پوره کېږي. هر شی په ډبل، مطلب په 3 ریټه شو، هر شی په ډبل ریټ شو. بالکل سرکټ د یو سړي نه چلېږي. او موږ دغه محنت مزدوري کوو چې د ورځ سهار راوځو ماښام لاړ شو چوله بله شي، چې مزدوري ونه شي چوله مړی. حکومت له څه رایې ورکوي چې حکومت څه وکړي چې دا قیمتونه کنټرول کې راشي؟ نو موږ چې ملک حالات لږ خدای خیر کړي، الله دی لږ نګراني وکړي، ملک حالات لږ صحیح شي، لږ دی خپلو کې لږ میټینګ وکړي، نو بیا به د ټول ملک سرکټ روان شي انشاءالله تعالی. امید دی الله نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ زمونږ نوم یوسف دی. دا پټرول یو پیره بیا ګران شوی دی، دې باره کې تاسو څه رایې ده؟ یاره پټرول کې دا شی دی چې کله ګرانېږي او کله ارزانېږي. هر شی ګران شو، که یو داسې یو شی نه دی چې موږ ارزان ولیدو، هر شی ګرانېږي نن سبا. او دا دغه دی چې دا وډونه دي، د ګډوډۍ مسلې جوړې دي، دا یو شی هم داسې هر شی ګرانېږي او ارزانېږي نه. نو تاسو خپل ساعت تیرې څنګه کوئ دومره مهنګایي کې؟ څه ګزاره کېږي؟ مهنګایي کې وخت یې تېرېږي یاره، ګزاره کوو، ټکه ټوکه کېږي، وخت یې چلېږي، روان دی. حکومت له څه رایې ورکوي چې حکومت څه وکړي چې دا تیل او قیمتونه دا کنټرول کې راشي؟ حکومت له زموږ دا خاص دی چې هر شی موږ ته خپل نرخ باندې ښه میلاویږي او په دلته موږ راغلي دونه په عذابوي د پولیس. موږ له سختي ته دونه دلته پکار دلته چې سخت دونه په عذابوي نه، د ورځې 20 پیره په عذابوي، کله داسې ځو کله داسې. من ته زموږ دا خاص دی چې پښتانه باندې ظلمونه ډېر شروع دي او هر ځای کې به ظلم شروع دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ستاسو نوم؟ غلام محمد. دا پټرول بیرته یو پیره بیا ګران شوی دی، دې باره کې ستاسو څه رایې نو ده؟ زما رایې دا ده چې هره ګراني شوله، هر شی ګران شو. څنګه چې پټرول ګرانېږي، د دې سره سره غوړي هم ګرانېږي، د سوړه هم ګرانېږي، د دې هر شی ګرانېږي. نو مهنګایي شوه، دلته دې نقصان چا له رسي؟ موږ عوامو ته رسي. دا دې وجه نه موږ وګوره دا ریړۍ لګولې، داسې موږ څوک دا دغه خرڅوي، بیا هم به دې کې خو شکر د ګزاره کېږي، که بیا هم داسې ده چې مهنګایي ده. نو دا مهنګایي څه ته عالمي منډۍ کې ده که نه که حکومت خپلې پالیسۍ نه داسې دی؟ څه خو کمزوري زموږ د عوامو هم ده چې یو شی راشي په یو ریټ باندې، دلته موږ د هغه نه فایده والو، لږ یو چت کې موږ بیا هغه ګران خرڅېږي. یو کمزوري د عوام ده، بل د حکومت هم دا ده چې نن به یو ریټې سبا بیا بل ریټې، بل سبا ورځ په ورځ باندې شا سیوا کېږي. نو مسله دغه ده.
نو حکومت له څه رایې ورکوي چې حکومت څه وکړي چې دا قیمتونه کنټرول کې راشي؟ حکومت له پکار دا دی چې بس روزګار موږ ته راکړي، لکه کمپنیان یې راکړي جوړې کړي، دغه شان ته کې میګا پراجیکټ چې کوم دی دا برابر کړي، او د سره سره د شیانو په قیمت کې لږ کمی راولي، مهنګایي ختمه کړي، نو موږ ته به دغه سکون میلاو شي. دومره ګرانۍ کې ستاسو ګزاره کېږي که نه؟ بس شکر دی، رزق د اسمان نه میلاویږي، او لیکن بیا هم دا چې اثر کېږي که نه، چې یو شي ریټ سیوا شي دلته، لکه تا پټرول خبره وکړه، پټرول ګران شي دلته موږ ته بیا دا نور شیان هم ګران شي، نو لکه د اشیای خوردنوش په دې کې سیوا دغه قیمت کې سیوا وشي، بیا کار روان شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ عثمان غنی. پټرول یو پیره بیا ګران شوی دی، سره دا نوره مهنګایي هم راځي که نه؟ ستا دې باره کې څه خیال دی؟ والله پټرول خو پاکستان چې یو خبره درته وکړم چې 2 روپۍ ارزان کې 20 روپۍ بیا ګرانۍ صحیح ده. هم دلته ټول غریبانان خلک اوسېږي وروره، چا داسې وس نه کېږي، ښه خلک دي هغې ګاډي موټران موټرسایکلانې ورده د څه د وجې؟ د پټرولو د وجې وس یې کېږي نه. 20 روپۍ تنخواه د غریبانانو وروره 200 روپۍ ګاډه پټرول خوري، هغه څنګه واچې ورکړي؟ کور خرچې برابر کړي ځان ته، مثال په طور بچو اسکولونو فیسونه برابر کړي، پټرول برابر کړي. ټول وروره پاکستان د ګړبړ ده، ټول خراب ده. صحیح ده. سړی به څه وکړي؟ ټول دلته غریب خلک دا پریوانان بیچارهګان چې دلته راځي وروره همدغه موټرسایکلو باندې دا پیرینې میرینې کوي، له 20 روپۍ خرڅ یا وشي یا ونه شي، مثال په طور 400-500 روپو پټرول خرابېږي، د غریبانانو تاوان کېږي. پوه نو حکومت وایي چې دا عالمي منډۍ کې ګران دی، ستا د خلک عالمي منډۍ کې ګرانې ده که نه؟ که حکومت خپلې پالیسۍ نه دسې؟ نه دا د حکومت خپلې پالیسۍ نه دسې دي، دا هغه ځای نه چې راځي وروره ښار ځانه راځي. دلته شهباز شریف 1 نمبر کې ټولو نه غټ غل ده، پوه شو. ورپسې دا نور واړه غلان دي، دغه د لاهور پولیس دي، قسم په خدای دلته راځي جیکټ والا نیسي، دې غریبانانو هېڅ ګناه نه کوي، کارډونه ورسره دي. موږ د پاکستان موږ هم یو سیو پښتانه یو سیو کارډونه هر څه ورسره انټرینې بیا هم نیسي، او ګلی ته یې دننه کوي وروره 20 روپو ته یې چلي. غریبانان نه والي 200 روپۍ ګټي نه 0 روپۍ ته هغه غریبانان والي. د شهباز شریف نه واله دغه ښکته طبقه ډي آی جي ډي سي پي دا ټول غلان دي وروره، پوه شوې؟ نو دغسې نه دي کول پکار، ځکه موږ پښتانه یو. دلته یا بله ورځ کسان ونیولي سیچو رالی د کیله ګجر سنګ، صحیح ده، وینیول، هېڅ ګناه یې نه وه کړې، پي ټي آی پسې واچول، شاید غریبانان جیل کې پراته دي. نو داسې خو موږ پښتنو سره نه دي کول پکار وروره. نو دې ګرانۍ سره ستاسو زندګۍ کې څه فرق راغلی دی؟ بس فرق دا راغلی، کاروبارونه نشته وروره، هر سړی ذلیله ده، بیش واده اورېدل، هر سړی چې ده وروره بیش یو بل ته یو، خو هغه چې بس بیچارهګان راځي سوال کوي یا بار ملکونو ته ځي سوال کوي، بیش واده اورېدل همدغه به کېږي. نور خو دلته پاکستان کې هېڅ هم نشته، تاسو ته خپله اندازه کېږي، پته ورته کېږي. حکومت له څه رایې ورکوي؟ حکومت دا هر شی نه څنګه کنټرول کې راولي؟ بس حکومت ته زما دا رایه ده وروره چې هغه ځای نه بهر ملکونو نه څومره سوداګانې پټرول ډیزل مثال هر څه راځي، هغه دلته 10 روپۍ وګټي، په ایماندارۍ سره یې وګټي. د پولیسو حکومت نه دغه زما دغه ده چې مثال په طور یو سړی راځي، هغه ماجري دغه هغې ته چالان ورکول شي، صحیح ده، چې یو پاکستانی بچی هغه تاسې بې سره نیسي، وهي ټکوي، جیل کې اچوي، پي ټي آی پسې اچوي، ولې اچوي؟ دا ښه خبره نه ده وروره، پوه شوې؟ دا دلته چې دا جلسې کېږي، درنې کېږي، دا د څه د وجه کېږي؟ دا هم د دقې د وجه کېږي چې دلته پښتون بچی ذلیله شي، هغه تنګ شي، وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي، بیا هغه ټایم کې هغه بیا جنګ هم کوي، خپل سره هم ماتوي، د بل سره هم ماتوي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستاسو نوم؟ زما طیب نوم دی جی. دا پټرول او دا نور شیانې یو پرې بیا ګران شوي دي، واره کې ستاسو څه رایې ده؟ نو زمونږ خو مخکې هغه کم حالات چې 2018 یا 2015 نه به حساب وکړو، لکه مطلب هغه حکومت خو بیا بدل په 2015 کې، خو د هغه نه د اوسه پورې لکه ډېر فرق پرېوتی دی، ځکه د 100 شی په 300 ملاویږي، د 500 شی په 1000 ملاویږي، لکه ډبل شوی دی ریټ د هر یو شي ریټ. دا صرف پټرول نه دی، ډیزل دا زمونږ دا کم موږ دا بوټان به مخکې راوړل موږ د په 800 روپۍ ملاوېدل، اوس دغه شی موږ د 1400 ملاویږي. نو مطلب موږ ته په خرڅ کې پرابلم دی او په اخیستو کې پرابلم دی، او مهنګایي خو لکه ورځ په ورځ سیوا کېږي، که سبزیانو ته ووړې، که دال چنې ته ووړې، که بل چاول، مطلب چې هر څه ته ووړې، د غوښې حساب پکې وکړې، مطلب مخکې په 400 باندې تا ته صحیح غوښه ملاوېده بغیر د اډۍ، اوس تا د اډۍ والا په 0 روپۍ ملاویږي، لکه یو په ډبل نه پکې سیوا فرق راغلی دی د 2018 او د اوس په مطابق باندې. نو حکومت وایي چې دا خو عالمي منډۍ کې ګراني راغلې ده، ځکه ګران شوی دی.
نو ستاسو په خیال سره د عالمي منډۍ وجه نه که نه که حکومت خپلې پالیسۍ نه داسې عالمي منډۍ اوس جوړه شوې ده که نه دا مطلب د 50 کالو نه شروع ده دا خو مخکې هم دغه عالمي منډۍ وه مخکې هم دغه حساب روان و په 2018 کې هم دغه عالمي منډۍ وه په 2024 کې هم دغه عالمي منډۍ ده دا څه بدله شوې خو نه ده نه پکې خلک بدل شوي دي همغه حساب دی خو لکه مطلب زمونږ په پیسو باندې په انګلینډ کې پلاټونه کېږي خان جي دوبۍ کې بغیر غټ پلاټونه کېږي خو زمونږ ټول چې کم حساب کتاب دی هغه ټول بار روان دی موږ د خو ملاویږي څه نه موږ خو هغه دیکي خورو پارځي کې بار چوکاټ باندې دیکا خورو نو دې سره د ګرانۍ سره ستاسو زندګۍ کې څه فرق راغلی ډېر فرق راغلی که نو مطلب ډېر فرق راغلی دی خامخا خپل سوچ وکړه لکه زمانه دا نور خلک یې خپل سوچ وکړي د 100 شی تا ته به 200 ملاویږي تال تک مطلب مزدوري ستا هغه د ډېرې د ورځې حساب چې کم دی 1200 ده اوس 1200 ده مثال نو بیا د تا ته د ورځې خرچه 2500 پرې وځي نو ته به خپله سوچ وکړه مطلب په دې کې ډاکټر راځي بیمار راځي بله مسله راځي مطلب ډېرې مسالې راځي نو مطلب زمونږ سیستم یو په 2 ګران شوی دی که 1200 والو به درنه 2000 ماښام لګي نو حکومت له څه رایې ورکوي چې حکومت څه وکړي چې دا هر شی نه بېرته خپل کنټرول کې راشي حکومت له دغه پکار دی چې مخکې څنګه حساب کتاب او مخکې کوم سیستم و برای مهرباني تاسو په دې باندې لږ سوچ وکړئ لږ فکر وکړئ لږ خلکو له ریلیف ورکړئ خلک ډېر خراب شوي دي او اوس خلک مکمل شګو ډاکو ته اوښتي دي جی ناظرین تاسو د خلکو رای واخیسته واورېدله خلک ډېر تنګ دسته دی ډېر پریشانه دی حکومت له پکار دی دوی په سرونو باندې لاس کېږدي ځکه چې خلکو نوره ګزاره نه کېږي دې سره خپل میزبان شاهد جان صاحب له اجازت ورکوي الله حافظ